بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو، هیله ده چې روغ وئ. شپږم درس دی. بیا هم شروع کوو د ګرامر نه. اول ګرامر کې موږ پارټس اف سپیچ وایو. پارټ اف سپیچ څه شي ته وایي؟ هغه الفاظ چې زموږ د خولې څخه راوځي هغې ته پارټس اف سپیچ وایي، یا هغه کلمات چې په جمله کې خپلې ځانګړې دندې وظیفې لري هغې ته د کلام اجزاوې وایي. یا به اسم وي، یا به اسم ضمیر وي، یا به قید وي، یا به صفت وي، چې دا ټول پارټس اف سپیچ دي. تعریف یې داسې ده چې words are divided according to their functions in a sentence is called parts of speech. Words are divided according to their functions in a sentence are called parts of speech. کلمات چې په جمله کې د دوی د فنکشنز یا وظیفو په مطابق باندې ویشل شوي دي دې ته parts of speech وایي. Parts of speech are 8 in numbers. Parts of speech اته دانې دي. شروع د noun نه کوو. noun معنی اسم. the name of a place. د یو ځای person thing. the person شخص are یا thing د شي is called noun. څه مطلب؟ د یو ځای د یو شخص د یو شیز نوم ته اسم وایي. For example افغانستان. افغانستان دا اوس اسم ده. ولې؟ ځکه د یو پلیس د یو ځای ده. امید دا یو اسم ده. ولې؟ پرسن دا یو شخص ده. پین دا یو سیز ده، اسم ده. یا بل تعریف یې داسې ده چې the name of everything is called noun. د هر شیز نوم ته اسم وایي. چې په دنیا کې هر څه وي دې اسم نوم ته اسم وایي. لغتونو برخې ته ښه راغلاست. اول دی all معنی ټول ALL all ټول. allow معنی اجازه ورکول. allow اجازت ورکول. ALLOW allow. almost تقریبا. almost تقریبا. alone یوازې. along په اوږدو کې. یو ځل بیا وایم all allow almost alone along. دا تیر په سر بیا هم دوه دانې جملې دي. اوله don't piss me off. don't piss me off. don't piss me off. مامه په قهر کوه یا مامه په غوسه کوه. I don't care. زه کومه پروا نه لرم یا زه هیڅ پروا نه لرم. دا و د نن ورځې درس چې parts of speech noun تعریف مو وکړو. The name of a person, place or thing is called noun. د یو شیز د یو سیز د یو ځای اسم ته نوم ته اسم وایي. لکه افغانستان د یو ځای ده. پرسن کې امید د یو شخص د پرسن ده. پین د یو thing د شیز ده. یا بل تعریف داسې ده چې the name of everything is called noun. پنځه لغات او دوه دانې جملې وویلې. هیله ده چې تیر درس مو زده کړی وي او دا درس هم در سره زده کړئ. تر سبا پورې مو پاک الله مل. له لیدلو مو مننه. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.